الله الرحمن الرحیم د نکاح په حواله سره یو ډیر مهم او ضروری مسله ده. ډیر شیخ خلک داسي زمونږ په معاشره کې خاص کر کې د پښتنو په معاشره کې چې هغه نکاح کوي لیکن هغه نکاح د سره منعقد شوی نه. هغه نکاح ظاهر خبر د خلک خوشانیاں جوړيږي او واده شي، د واده نه پس دغه الګ دغه جنې چې تعلقات قائم کی دغه تعلقات حلال نه وي، دا بلکې حرام دي. ځکه چې دا پس ته هغه نه حلاليږي زنانه د الګ لپاره او الګ د زنانه د لپاره چې نکاح منعقد شي، نو د سره نکاح منعقد شوی نه دی دلته کې کچري دو تعلقات قائم کینو دا تعلقات د دوه لپاره ناجایز او حرام دي. دا ډیره مهمه ضروري مسله ده ځکه چې ډیر خلک داسې لري چې هغه په دې حواله سره بد احتیاطي کوي، د دې مسلې علم متنشت نو وګونه کولاو کوي. بهرحال راځو دې مسلې طرف ته. زمونږ د پښتنو په معاشره کې اکثر به تاسو لیدلی وي چې په جمعات کې نکاح کیږي نو د هغې جنې پلار بناسي یا به رور ناسي یا به تره ناسي. هغه چې کله نکاح خان ته اجازت واخلي چې بھائی ته خپل د لور ورکړله د فلانه په نکاح کې، غوي ما خپل د لور ورکړله یا خپل خور مې ورکړله فلانه په نکاح کې، هغه کسي قبول کړي. شاته دغه چل شوی چې د هغې جنې نه یا خو اجازت نه اغسته، صرف خبره په وګه کېدلی چې بھائی دغه نکاح ده لیکن د هغې نه اجازت نه اغسته، نو په دغه صورت کې نکاح نه منعقد کیږي چې تر څو ورې د جنې اجازت نه اغسته. دویم صورت دغه ده ک چری د جنین اجازت واخلي او دا جنې صفا انکار وکړي چې بھائی زه د فلاس نکاح نه کوم، صفا انکار وکړي، نو په دغه صورت کې ک چری دا نکاح کې نو په دغه صورت کې هم پلار ته دا اختیار حاصل نه دی چې د یو بالغ جنې نکاح د زبردستیو کې هغه دغه غیر انکار کړل لیکن د دا غني چې دا نکاح زه کوم دا اختیار زما سره دی، نو د بالغ جنې اختیار سره نشي چې تر څو پورې غي تعالی اجازت نه درکړي. دریم صورت دغه د په حدیث شریف کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کونډه خزا یعنی چې د کمی خاون وفات شي یا ولس طلاق ورکی، نو دغه زنانه ته په خپل د اختیار حاصل چې هغه خپل نکاح او چې کوم باکره ده یعنی دغه مخکې نکاح نه شوی واده نه شوی چری نو د هغې نه به اجازت اخلي او د هغې اجازت دغه د کچري هغه خاموش پاتې شي، تاسو د اجازت واخلي چې بھائی د فلانه سره ستاسو نکاح کو کچري هغه سر کتگی خاموشی اختیار کی چپ شي یا سر جھکاو کی د شرم د وجنا نو دا د هغې علامت ته چې دا دی اجازت ورک. لیکن کچری په سری الفاظو کې چې بھائی زه د فلانه سره نکاح نه کوم نو دا بالکل هغه انکار وکړو. په دغه صورت کې کچری خاموش پاتې شي سر کتگی د شرم د وجنا د اجازت په وخت کې نو دا د دې علامت ته چې دا جنې په راضی ده، نو په دغه صورت کې خو نکاح کول شي. لیکن کچری غ صفا انکارو کی د هغې نه باوجود پلار دا غني چې بھائی د اختیار ماته حاصل چې خپل د دې لور نکاح کوم نو د بالغ جنې د بالغ لور دا اختیار ته نه حاصل بلکې چې تر څو پورې هغې نه تاسو اجازت نه اغسته تر هغه وخت پورې نکاح نه کیږي. دغه شانتي کچری او داسې جنې چې هغه نه بالغ وي او پلار راولېږي د هغې نکاح نو په دغه صورت کې په هغه وخت کې وغو د هغې نکاح وشي، لیکن کچری دا جنې غټه شي بلوغت ته ورسي نو د هغې نه بعد کچری هغه جنې دا غواړي زما د نکاح په صحیح ځای کې نه دی شوی هغه د هغې خوښ نه وي هغه دی، نو دغې جنې ته دا اختیار حاصل چې هغه نکاح فسخ کړي. په حدیث شریف کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته یو زنانه راغله، وی فرمایله چې زما پلار په وړوکوالي باندې زما د نکاح یو کس سره کړی، زه اوس بلوغت ته ورسېدم هغه کس زما خوښ نه دی، نو نبی علیه الصلاة والسلام د هغې نکاح فسخ. نو کچری یو جنې داسې چې نابالغ وي پلار ول نکاح وکړي او د هغې نه بعد کچری هغه جنې بلوغت ته ورسي او هغې په ذهن کې دا خبر راشي چې دا خاوند چې کوم دی دا زما خوښ نه دی، په څه طریقې باندې د هغې سره ژوند نه تېرول غواړي، نو د بلوغت نه پس دغې جنې ته بیا اختیار حاصل چې خپل هغه نکاح فسخ کړي. نو بهرحال دا یو ډېره مهمه ضروري مسله وه چې ډېر شه خلک داسې دی زموږ د پښتنو په معاشره کې چې د لور نه اجازت اغستې یا نه اغستې په څه طریقې اجازت اغستې دغې ته نه ګوري بلکې لاړ شي په جومات کې کښېني او وای چې باید خپل د لور چې کوم دی فلان نه ورکړه او حالانکه شاته د اجازت چې کوم طریقه ده هغه غوته نه معلوم یا دغه شانتي غي اجازت نه ورکړي په صریح الفاظو کې یا اجازت دې سره اغستې نه بلکې ډایرکټ لاړ شي دغه نه په دغه صورت کې نکاح نه منعقد کیږي. کچری غ صفاین کارو کې یا تاسو اجازت نه اغستې نو نکاح نه منعقد کیږي. ها البته تاسو اجازت واغس او هغه سر کته کو یې په الفاظو په صریح الفاظو کې بالکل زما اجازت ده نو هغه بالکل ظاهره خبره کچری هغه صریح الفاظو کې اجازت ورنکو خاموش شو
غلی شو سره کته د شرم د وجنه نو دا هم په اجازه کې تصور کې بهري شریف کې راځي او بهرحال کچري هغه صریح انکار وکي یا تاسو دغه اجازه نه اغستې دغه اجازه نه بغیر پلار راول کې دغه نکاح وکي په دغه صورت کې نکاح نه منعقد کیږي نو بهرحال دا چونګي دا نکاح چې کوم دي د هغه جنې دا دغه مرزي ده دا دغه خوخه ده یو بالغ زنانه ته جنې د اختیار حاصل چې هغه خپل د نکاح سوګي ظاهر خبر د پلار خو بول وکالت کی لیکن اجازه په د هغه نه اخلي دا ژوندۍ به دغه جنې تیری دا لور به تیری دا خور به تیری دا ژوندۍ به دا سنت تیری وي په دغه صورت کې ډیر کسان دا سری مولا پرات چې هغه د جنکو سره یا دغه شان خپل د الوا سره نه انصافي کی نو بهرحال دا ژوندۍ دا الوا تیری چاهه زوی یا لور وي داغه به اجازه اخلي بیا داغه نه بعد ظاهر خبر ده چې نظام منعقد شي نو په دې کې بیا خیر او برکت وي نو د دوړو طرف نه اکثر داسې وشي چې یا خو په الواد کې داسې چې هغه خپل د مور خپل مخالفت کوي نو هغه هم پکار ده چې مور خپل تاسو د پیوځي کې رشتہ دخکي نو ظاهر خبر ده مور خپل شرم دار غواړي چې زمونږ ماشوم زمونږ بچي هغه په داسې ځای کې لاړ شي چې هغه د بیرسو پریشانی وي مور خپل اکثر د خزه سوچ کوي نو پکار ده چې مور خپل خبرو منای لیکن مور خپل هم داسې نه د پکار چې هغه خپل بچو باندې زبردستی کوي په زبردستی داو نکاح کوي په دغه صورت کې ګورې نکاح منعقد کیږي بهرحال امید کوم چې مسله به مو په سمجھ کې راغلي اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته